السلام علیکم زه فواد باچا امید کوم چې دا پریویسلی ویډیو چې کومه ده هغه تاسو انجوای کړه هغه په نیټ باندې و بای د شی چې CISSP کورسونه که تاسو ډیر وګورئ خو که تاسو ځان په کانسپټ باندې نه پوهه کړئ نو اگزام پاس کول ډیر زیات ګران کار دی ځکه دا ټول د ورچوال او دا کم ویژوال سیټي چې ما کریټ کړی دا ان شاء الله کله دا کورس ختم شي بیا به ټول منګه کمباین کوو په دې باندې منګه باس کوو په دې کې دا هر څه ما دلته مطلب دا پټ کړی دا سی بزول نه دی پوه شوې دا ټول یو بل سره انټر کنیکټډ دي اوکې زمونږ نن پروجیکټ زمونږ نن ټاپک چې کوم دی هغه به یې په امپورټنټ نیټورک ډیوایسز په دې کې زمونږ سره چې دی سویچز دي برجز دي هبز راوټر فایروال او ریپیټر یاره دا څه شی دی د دې څه غټ اهمیت دی او دا ولې داسې دومره امپورټنټ دي له پاسه ما لیکلي دي ګوره hub bridges and switches are used to create network پوښوي دی به network create کوو router are used to connect network پوښوي router چې کوم دی هغه network connect کوي even used to or using پوښوي د switch څه شی دی د ټول مخکې switch شروع کوم زموږ سره مخکې د دې نه و hub اره خدا وې د پټو دي سی ورته زموږ سره او مای ګاد زموږ سره مخکې وو هب چې دی هغه چې به یو ډیټا به ریسیو کړه یو ډیټا به راله دی هب ته هغه هم داسې یو ډیوایس غوندې کې اوس څنګه چې دا سویچ دی دی به شانتې یو ډیوایس به خو هب و پوه شوې نو هغه به د دې به شانتې ښکارېدو هغې هب ته چې به ډیټا راله نو هغه به یې ښکار وکړو چې د دې ډیوایس ته د هب سره دا په کور کې دنه فور ایگزامپل یا ارګنایزیشن کې به چې د بهر نه به یو ډیټا راله به ټول کمپیوټر ته ور وشړله پوه شوې مطلب دا سند به کړه نو چې کله به هغه ریسیو کړه ډیټا نو سند به کړه فورورډ به کړه ټول کمپیوټر نه هغې به جدا او هیډک پې راغو او دومره ټرافیک په بیا راغو چې اوس فار ایگزامپل کمپیوټر 1 2 3 4 چې کوم دی هغه ته ضرورت هم نشته چې هغه ریسیو کړي ټلیفون به کې راغلی او ما هغه لوکډې مملنګ ما شروع کړو انیوی نو زموږ سره ګوره هبز دي هبز چې کوم وو هغه کمپیوټر ای بي سی هغه تاسو مو وایي که نه چې یو ډیټا یو ته راشي ټول ته به یې ولېږله دغې هب و نو بیا د هغې نه بعد زموږ سره بریجز هم مطلب دا چې هب هم وو خو بریجز هم زموږ سره راوتو نو بریجز به بیا دا کار کوو چې ډیټا به هغې برج ته راله د بهر نه نو دې برج به بیا دننه مطلب دا دی چې دا ډیټا به هغې سپیسیفیک کمپیوټر ته بوا پوه شوې د میک ایډرس په تھرو باندې نو بیا یې چلو شو د هغې نه بعد موږ بیا سویچز چې دي هغه انوینټډ کړو راغې کړو په ټیکنالوجي نیټورکینګ کې سویچز چې کوم دي هغه چې ډیټا راشي او زه اوس د ای کمپیوټر نه راولېږم او زه بل په یو پاکستان کې یو کمپیوټر دی اوس د یو ایس نه زه لېږم نو زه د دې نه ډیټا ولېږم هغې کمپیوټر ته بل کمپیوټر ته نه دی زموږ د کور د کمپیوټر نه د لاړه شي ښه باقاعده د سویچ په تھرو باندې بهر ته وځي راوټر ونیسي راوټر نه بهر ته لاړه شي د راوټر نه بعد بیا روانه په انټرنیټ باندې بل راوټر یې ریسیو کړي د هغې نه بعد بیا سویچ ته لاړه شي او د سویچ چې دی هغې سپیسیفیکلی هغې کمپیوټر ته وي چې کوم کمپیوټر له دا ډیټا زه لېږم ځکه چې په هغې کې د میک ایډرسز دي او بیا دننه میک ایډرس پکې هم یو راوټر چې کوم دی نو په هغې کې آی پی ایډرس هم دی ځکه چې ما دلته آی پی ایډرس موږ لیکلی که نه ډومین هم آی پی ایډرس دی هر یو کمپیوټر چې دی جدا اساین شوی دی آی پی ایډرسز ته د هغې په تھرو باندې هغه ډیټا چې ده هغه راورسي نو زموږ سره سویچز هبز وو هغه بیا ختم شو بریجز هم اوس نو لانګر ان یوز دي او سویچز چې دي نو هغه ډېر زیات اوس یوزز دي ځکه چې دننه بیا په ارګنایزیشن کې زموږ سره جدا جدا کمپیوټر دي جدا جدا نیټورک دي هغه ټول د دې سویچ په تھرو باندې کېږي دا سویچ چې دی دا موږ یو سره موږ انټرنیټ کنیکټ شوی دلته او دا ټول چې بیا کوم دي موږ ایترنیټ کوډونه موږ په دې کې ایښودي دي راوټر سره موږ کنیکټ کړي دي نو هغه ټول انټرنیټ چې دي خلکو دا سپلیټ کوي او کلوژن هم نه کوي او دا چې د نیټورک ټرافیک چې کوم دی هغه یو قسم کنټرول کړی ځکه چې د نیټورک ټرافیک چې کنټرول نشو نو هغه نقصان دا کوي چې هغه بیا ورمل کوي مطلب دا دی چې ستاسو نیټورک دومره ټرافیک سیوا شي چې ستاسو هغه ډیوایس چې دي هغه هم کار پرېږدي یو قسم انټرنل ډیډاس غونډه کې راشي پوه شوې سروس اویلیبلیټي چې دا ختمه شي که نه نو ګوره سی آی ای چې کومه ده کنفیډنشیالټي انټیګریټي اویلیبلیټي نو په دې کې د دې مطلب
اویلیبিলিټي چې دا هغه افیکټ کوي نو دا غیر لپاره خو باقاعده موږ دا پکار دي چې موږ دا ډیوایسز په داسې طریقه باندې موږ امپلیمنٹ کو چې هغه هغه ارګنایزیشن د ډیسټراکشن رانولي واس ګور د ماس یو ویډیو یو آیکون اونګه لګول یو هاف ا پرابلم کنیکټینګ well دا خو دوه خیر هیومن دي خو مطلب دا چې دا شنه ډیوایسز چې هم د هیومن بشن دي اوس موږ له پاسه ویلې دی ګورای کنیکټ ملټیپل لین ډیوایسز انټو concentrator خان دا حفظ موږ سره اوس دومره نشتی دا په فزیکل لیئر کې راځي او برج چې کم دی دا forward data to all other network segment if it's not on local segment و زمونږ سره ګوره دلته په اخره کې یو راځي ریپیټر چې کم دی ریپیټر انټرنیټ راوالي او ایکسټند کی پوه شو ریپیټ کوي انګلیش دا ورډ ریپیټ او موږ په کور کې دنه استعمالو بوستر انټرنیټ بوستر کوي خو دا د لانګ رن لپاره کېږي دا یو ډیوایس ونه کې ګورئ یعنی دا د لانګ رینجز لپاره ارګنایزیشن موستلی دا استعمالوي بوستر موږ موستلی په کور کې استعمالو په ارګنایزیشن درو کې اوس پته نشي کېدای چې نیټورکینګ سو کال دا لیکچر ګوري پته لګي چې زموږ اوس ارګنایزیشن کې بوستر شته یا نشتی او کوي هغه هم دومره یو بلډینګ پوری لري نه زی خو ریپیټر چې نو هغه باقاعده مطلب دا چې ډیر زیات کار کوي انټرنیټ ته یوز نه بل د ایکسټند کوي نو زموږ سره دا بریجز موږ سره ګور دلته راوټرز دی راوټر ګور دا سٹار جو دلته ما کړی دا ډیر زیات لازمي چې به ځان پوهه کوي ځکه به تاسو نو پوهه کړئ نو په CISSP کې به تاسو ډیر زیات تکلیفي کبدي باندې تاسو بیان پوهه کړئ راوټر څه شی دی ګور راوټر مطلب چې دی هغه د پولیس دی پوه شو ټرافیک پولیس دی کله چې یو ټرافیک راونی راوټر چې دی ټرافیک راولي او بل زیته راوټ کی مطلب خو باقاعده د IP په اډرس په ترو باندې کله چې یو ډیټا راشي ریسیو شي زموږ دی کور ته ډیټا رااله نو زموږ راوټر چې کوم دی هغه وګوري چې دا کم IP اډرس ته اساین شي دا هغه IP اډرس اتوماتیکلی ډیټا لاړ شي نو شان راوټر چې دی دا ری راوټ کوي راوټینګ راوټ جو دی کنه موږ انګلیش کې دا استعمالو what route you gonna take what route you gonna take na kap english british ke jo route pata hoya o kap zama khal british for the route way english ki I mean US english ko the router way or the router way route voice way da zamu sar chi de pa network layers ki de layer 3 ki layer 3 chi de gora ta sulu kudi baralar shell ta la pasa come on man ooh la la alrighty زموږ سره دلته نیټورکینګ چې و هغه دلته دا دی ګوره زموږ سره IP دی او دا زموږ سره په نیټورک لیئر کې راغلی دی دا باقاعده تاسو ټایم میلاوږي دا به زه اپلوډ کوم دا پریزنټیشن ان شاء الله تاسو بیا نورم ویزیبিলিټي هم پیدا شي ها اس په دلته دی ګیټ وې تر ازما زموږ سره لین ایکسټندر چې دی د دې په ځای باندې دا اوس موږ خیر موستلی استعمالو ریپیټر چې دی هم تقریبا لین ایکسټندر کې راځي دا ځوانه چې دا ډیسیژن دی چې څوک په کمپنۍ کې علي نیټورکینګ والے اغسته شي هغه ګوري چې زموږ ارګنایزیشن لپاره کم یو ضرورت دی بوستر دی ک لین ایکسټندر دی او ک ریپیټر دی څومره پوری تاسو ډیټا راکوي څومره پوری تاسو کیمپس غټي کنه اکثر د کالج کیمپس خیال کړئ ډیر خور پروت مطلب دی په یو ګټ کې یو کیمپس بلکې بل ډپارټمنټ په بلکې بل ډپارټمنټ ځکه چې هغه تقریبا په لس شل منټ په ډرایو کې لګی کنه کالج کیمپس دلته US کې ډیر دي سي کله کې پاتې نشتی نو دا غیر لپاره بیا دی باقاعده اپروپریټ نیټورک ډیوایسز استعمالي هغه ریپیټر شو یا ایکسټندرز دی یا بوسترز دی یا د نور سویچونه استعمالي چې هغه انټرنیټ ته یوز نه بل څه لار شي سویچ بیا کم دی هغه دنه استعمالي کې دغه په ترو باندې دنه تر راوټر نه بعد بیا سویچونه چې هغه وګوري یا سویچ کم یوز د ډیټا چې هغه ډیټا منګه مطلب دا چې هغه زیته فورورډ کو نو دا زموږ سره راځي په لیئر 2 کې سویچز بای دی وی مې خدي سره ولا ما ته ورنم Gateway چې و زموږ سره دی کنه د لیکل gateway is the only device that works on all layer of the OSI model مطلب دا څه شی دی دا یو ډیوایس دی هغه کې دنه سافټویر دی هغه سافټویر چې دی هغه ترانسلیټر دی پوه شو و زموږ سره کمپیوټر دی نو هغه ته PCL سره کانټیکټ PCL پاغي انفراستراکچر
ICS کې انفراستراکچر څه شی و یاره PSL چې دی هغه یو ډیوایس دی د هغې په تھرو باندې انډسټریل کم ډیوایس چې دي کله چې اوس د کمپیوټر داسې یو شی ولګې هغه لاړ شي کرین خپه راچوتی کي لاس راچوت کي یا څه شی کټ کي نو هغه د کمپیوټر ډایرکټ دی PSL سره کمیونیکیشن نه کوي خو په دې په منځ کې دا ګیټ وی ډیوایس چې کوم دی دا لګېدلی په دې کې انټرنل دننه یو سافټویر هغه سافټویر چې کوم دی هغه د دواړه پروتوکول چې یو بل ته دي دا ډیفرنٹ پروتوکولز دي پوه شوې دا د یو بل سره کنیکټ کوي او چې کمپیوټر وایي دا کار وکړه نو هغه کار وکړي چې دا کار بي وکړه نو هغه کار بي وکړي ګوره اوس تاسو ته لږ اګزامپل در کوم اوس دلته راشم دیز نه وځم که خیال وکړو دلته اوس موږ به راشو په دې کې دې ملګری چې زموږ سره پروګرامینګ لاجیک کنټرول چې ودای نه دا زموږ سره یو ډیوایس دی نو دا ډیوایس چې دی دای چل کوي ګور دا زموږ سره یو کمپنی دا غاړي راغی زموږ سره دا کرینونه لګېدلي دي پوه شوې دا کرینونه چې کوم دي هغه یو شي نه بل ځای ته چوت کوي یو شی کوي د سکندونو په حساب باندې یو کار کوي او دا ټول چې دي دا د کمپیوټر سره جنګېدلي دلته د کمپیوټر په تھرو باندې دا ښه باقاعده مینج کیږي نو دغه کمپیوټر چې کوم دی دا ګیټ وی دنه استعمالوي دا ګیټ وی نه بعد مطلب دا دی چې هغه د ګیټ وی نه بعد د کمپیوټر او د دې بل په منځ کې دا ګیټ وی لګېدل یا دا ګیټ وی چې بل ته ټرانسلیټ کوي بای دی وی که تاسو ټایم وشي زلو غره خیر دی خو نه کېږم دا کلاود د ما اډ کړل ان شاء الله دا به تاسو نورم زده انیمیشن و د اډ کوم نو هیوی به چې کله ډاونلوډ شو خدای چې تاسو سره مطلب دی چې نور انټراکټیو میپ شي په هغه کې به تاسو ټول بیا ان شاء الله پوهیږئ چې زموږ سره CISSP کانسپټس تاسو بیا مطلب دا چې پول کلیر شي ها د بزل تور د زموږ سره ګورل ته دی امپورټنت نتورک ډیوایسز پوه شوې دا زموږ سره نتورک ډیوایسز دي اوس د دې نه بعد به ان شاء الله منګ زو فایروال ته او فایروال کې به لګوري ټایم منګ هلو خو که تاسو مطلب دا رہی چې انګلیش ریډ کوئ لګورل دراشي او خو باقاعده دا ویډیو پاس کړئ اوري دا ویډیو پاس کوي او وای ګورئ چې دا انګلیش دلته مونږ سلی کړی دی دا ما کافي کړی دی موستلی او د دې لینک چې دی هغه ټول اویلیبل او ان شاء الله دا لینک په د زونورم ټول اډ کما نو مطلب دا چې لګوري ډیر به مونږ خپل لیکړي دی خو نو ټول د دې لینک سای دلته ټول شته د دې لپاره دی چې اسو وی ناٹ ری انوینټینګ د ویل کنه مطلب دا چې پای چې دا لډی راخشي دی پوه شو بیا مونږ سب خپل ټیم خراب وجو راغوي خو لډی طریقه زموږ سره شته او مونږ بل پای دا غو بشین دی راغو نو مین مقصد زمام دا چې تاسو په نالج باندې پوه شئ نو اوس په موږ نوځو فایروال ته ان شاء الله او فایروال کې موږ باس کوو چې زموږ سره 5th جنریشن دی 4th جنریشن دی 3rd جنریشن دی 2nd جنریشن دی دا ټول روان دي 1st جنریشن او دا غي په ارکیټیکچر کې زموږ سره څه شی دی او دا په ټول منګه مطلب دا چې په باندې ان شاء الله باس کو او فایروال مخه د زموږ سره چې بیا دی سرکټ لیول کې پراکسی لیول دی اپلیکیشن دی سټیټفول دی پاکټ شیرینګ دی نو دا ټول ان شاء الله زموږ په ټیم لګټي اوس په دې فایروال باندې لګي او که خیال وکړه دا فایروال ای دی دا فایروال موستلی په هر ځای کې لګیدل دی د دې فایروال نه بغیر یو کار کیږي نو فایروال چې دی هغه ډیر زیات یو لازمی ټول دی چې زموږ سره فایروال نه ګور دلته ګراشي فایروال زموږ سره په هر ځای کې موجود دی یعنی دلته موږ لګول دی ګورتا دا فایروال چې دی ښه باقاعده د دینه بغیر مطلب دا چې انټروډر چې کم دی را د نکیدې شي انټرنل ارګنایزیشن دا نو او انټرنل ارګنایزیشن ته راوته شو موږ فایروال دی چې لګول شي او زینه هم پاکټ چې دی فلټر کوي ځکه چې انټرنل خلک چې کم دی کې دی چې هغه هم انټروډر کې راشي انسایډر کسان چې کم دی چې یاره د سنمونه ډیټا بهر ته وباسي یا د سی اٹیک په چا باندې را پرې نه دي ناغه منګ بلاک کو ډی ډاس بهر نام کو دنه نام کولای شي پوه شوي نن سبا خو ګوره ډی ډاس لپاره ویب سایټ دی هغې د لړ شي او د هغې په ترو باندې مطلب دا دی چې ډی ډاس یې اټیک کوي خیر ټیکنالوژي ډېره مخکې تللې ده نو هغه مطلب دا چې بیا هم کنټرول کیږي خو اوس وایي چې پرونه بل ورځ باندې یو نیوز رالو چې 3.2 دی که 2.3 دی غلطۍ کوم په دا 2 اخوا دی که 3 اخوا دی whatever ټیرابایټس ډیټا ډاس اټیک په مایکروسافټ باندې شي دا په هیستوري کې د ټول نغټ اټیکو نو مطلب دا چې یار دا خو سیوا کیږي او دا سیوا کیږي نه چې کله دا سیوا شي نه فایروال چې دا غي وجودات تھریش هولډ دی پوه شوي چې ټریفیک چې دی څومره ټریفیک په راتلی شي پر سیکنډ چې هغه دی فلټر کی او مطلب دا چې د فایروال باندې لوډ رانه ولي کنه فایروال بیا
شټ ډاون شي کار بیا مخې ته نه کوي. نو دغه شانتي دا فایروال او د هغې لپاره نورې جدا جدا ټیکنالوجیز دي چې هغه استعمالیږي او دا پریونټ کوي پروټیکټ کوي. نن سبا په دنیا کې ټول غټه کمپنی چې کومه ده هغه سیسکو ده، پالو الټو ده او نورې داسې فایروال کمپنیانې دي چې هغو ښه باقاعده یو بله ده هغه اکامای ورته اکامای ورته وایي، هغه به دلته به د کیمبریج کې ده باسټن کې. انشاءالله یو ورځ به زه ویډیو کومه دا ټول د MIT هارډویر یونیورسټي او د هغه کوم ارګنایزیشن دی ویډیو به زه کوم تاسو به وښیم چې دا ټولې کمپنیانې چې تاسو کومې سټډي به کوئ دا ټول زموږ دلته نږدې دي موجودې دي فزیکل، او هغه به تاسو وینئ دا ټولې ډېر زیات غټ یو اهمیت لري او ډېر یو امپورټنټ مطلب دا دی چې یو قسم سرویسز پرووایډ کوي چې د دې په تھرو باندې ټول انټرنیټ چې په دنیا کې دا چلیږي. نو زه امید کوم چې تاسو له کوټي نالج شو چې زموږ سره امپورټنټ نیټورک ډیوایسز کمپوننټ چې دي هغه څه دي. نو زموږ سره یوټیوب چینل دی، یوټیوب چینل باندې مطلب دا تاسو ټول د پلی لیست تاسو اویلیبل، تاسو اني ټایم کته شي. و زموږ سره ویب سټ چې دی هغه هم اویلیبل شو، ویب سټ ته لاړ شئ cyberpashto.com او زموږ سره کورسونه ټول باقي اویلیبل دي او خو باقاعده کرونالوجیکل وی باندې دي. نو ته اے نه والا د زیډ پورې ټول د کورسونه به راځي او ان شاء الله نور به ودا منګه په فیوچر کې اپلوډ کوو، هغه به تاسو ته ټول فری ملاويږي. نو خپل پیدا دی والي. زه امید کوم تاسو دا انجوای کوم.